عالمانو د انسانانو عقلونه پر درو طبقو باندې ویشلي دي. د دوی په نظر د عالي فکر عقلان درلودونکي چې عقل لري هغوی تل پر نوي افکارو او نوښتونو باندې فکر کوي. د دوهم عقل درلودونکي انسانان تل له پیښو او حالاتو څخه خبرې کوي. او د دریم عقل خاوندان انسانان بیا دوی تل په نورو پسې خبرې کوي. پلانکی ولې داسې سو، باید داسې سوی وای، د ده په اړه خو ما داسې فکر نه کوئ، دی باید تر دې په ډېر بد حالت کې ما لیدلی وای. نو د دریمې طبقې له دغو انسانانو څخه په خپل ژوند کې ځان وساتئ. دوی یوازې د وخت په تېرېدلو سره خپل ژوند پر تېرېږي او تل یوازې دوی هغه څه ترلاسه کوي چې په نورو پسې خبرې وکړي، د نورو په اړه باندې تل منفي قضاوتونه وکړي. د دغسې قضاوت کوونکو انسانانو ستاسې په حق کې بریالیتوب نه بلکې ستاسې د ناکامۍ دپاره کوششونه کوي. نو کوشش باید دا وکړو چې د دغه درېیمې طبقې له خلکو څخه خپل ځانونه وساتو.